زموږ د بدن زیاتره غړي زموږ په واک کې نه دي، یعنی زموږ له اختیار څخه بغیر خپله وظیفه ترسره کوي، لکه زړه، ګردې، هاضمي سیستم، تنفسي سیستم او نور. دا ټول الله تعالی په خپل واک کې اخیستي دي، او که دا یې موږ ته سپارلی وای نو څومره به موږ ته د دې چلول سخت و. یعنی که چیرته زړه زموږ په واک کې وای نو موږ به خوب هم نشو کولی، ځکه که ویده کیدلی نو زړه به مو کار پرېښی و او ژوند به مو له لاسه ورکولی. او همداسې دا نور غړي. بیا الله تعالی د وجود هر غړي ته ځان ته خوراک او ویټامینونه پیدا کړي دي، لکه د سترګو ځان ته خوراک او ویټامین دی، د پوستکي ځان ته خوراک دی، د ویښتانو، هډوکو، نوکانو ځان ته خوراکونه دي او همداسې نور. بیا دغه هر غړي ته خپل خوراکونه هم الله تعالی رسوي. که چیرته یې دا وظیفه موږ ته راکړې وی چې دا خوراکونه به هر غړي ته تاسو رسوئ، نو دا به زموږ لپاره جدا کول او بیا رسول څومره ستونزمن کار وای. نو الله تعالی دا ټول غړي په حرکت راوستلی دي او موږ ته یې د ښې استفادې لپاره په واک کې راکړي دي. الله تعالی فرمایي: ای انسانه، ته په خپل کریم او سخي رب باندې څه شي دوکه کړی یې؟ هغه رب چې ته یې پیدا کړې نو ته یې ښه برابر کړې، په هر صورت شکل کې چې هغه غوښتل ته یې پیوند او جوړ کړې. نو د الله تعالی له طرفه د بدن غړو ته ټولې سپارل شوي وظیفې په منظم شکل روانې دي، لیکن موږ ته یې چې د ښه استعمال واک راکړی دی، همدا کومه وظیفه مو په منظم شکل ترسره نه کړه. د سترګو، غوږونو، زړه، لاسونو او نورو غړو مو سمه استفاده ونه کړه، بلکې د ځان په ضرر د رب تعالی په نافرمانۍ بغاوت کې مو استعمال کړل. بیا همدا ضعیف انسان په ځان ځمکه او اسمان کې سوچ نه کوي چې موږ او دا کائنات څنګه جوړ دي او څنګه چلیږي. هغه رب موږ هیر کړی دی. که چیرته موږ یو ثانیه هیر کړي نو بدن او چلیدونکي غړي او ژوند له لاسه ورکوو. نو آیا د دومره نښو نعمتونو سره د رب تعالی نافرماني کوونکي د او لایق نه دي؟